کتونکو څنګه چې تاسو ته ما مخکې خبر درکړو چې د اجرپاله جرګپاله او ډېر دروند مشر ملک حاجي عزت ګل صاحب دا خبر د خولې نه مانه ووځي یقیني چې ډېر یې ودردولو په هغه باندې جرګه ښایسته وه په هغه باندې اجره ښایسته وه دا اوس دغه خبرونه راغلو مخکې ما تاسو سره خبر شریک کړو چې زخمي دی خو زه په خپل هسپتال کې موجود یم هنګو کې ډېر تیرې پر کړی دی اوس راته کال راغلو چې هغه ژوند د لاسه ورکړی دی شهید شوی دی بس دعاګانې ورته کوئ او هر په دویم ورځ باندې مونږ راځي سپیشلي اتلان مشران ملکنان ځي نو ډېر زیات یې خفه کړو ډېر د افسوس وړ خبر دی او د جنازې یا د هغه د تقدیم د ښخېدو لا څه اعلان نه دی شوی خو نور څه اپډیټ شي زه ورسره ورته شریک کوم فرض دی او پورا میډیا زړه شکریہ ده چې په ټولې دنیا باندې د چې تامي ایمرجنسي پروګرامونه ټولې دنیا ته رسوي حکومت حاجي صاحب نے حکومت ماغا شهر مودي حضور مزمت کو آئندہ د برات کوم امن ټکه وجدي هغه حسن محمود کے ټارګټ دی حکومت مودا حضور اپیل کو چې دې مخنیوي وشي او ډېرې قیمتي سربلغا سړیو کې جان جایز شو او یو دا نه دی پورا پاکستان کې او خاص کر کے پختون باندې روانه ده اچې ته هم پختون ټارګټ ده ته کوم د امن غږ کوي هغه سره ټارګټ ده ادمو بیا مزمت کو اجي صاحب ټول دنیا ته باندې د بلچینارو د کورمي جګړې په حق کې د امن کوشش کړی دی یا د دوابي یا د قربګي یا د نور علاقو ته چې تاند یا د تیرا باندې د امن ټکي کړی دی د مو بیا مزمت کو حکومت دا شفاف انکوائری مطالبه کو چې شفا او د دې قتلان به ونیول شي گرفتار کړی شي نن چې کومه واقعیا مخې ته راغلې موږ د دې پر زور پاس کې مزاحمت کو حاجي صاحب چې کوم د قوم دپاره او خاص کر امن دپاره دې ډېرې قربانیونه وي همیشه په معاشرې کې د مثبت رول پلی کړی دی او دا ډېره دردناکه واقعه دی او ډېره افسوسناکه واقعه دی په دې باندې ټول زموږ مشران ځوانان د انګو او رګزۍ ټول ډیویژن چې کوم دی په دې باندې موږ ډېر خفه یو او ډېر د خلکو زړونه چې کوم دی دردېدلې دي او دا واقعیا موږ په سختو ټکو کې دې مزاحمت کوو نور موږ سره پروف وایي داسې ټکي نشته چې موږ استعمال کړو نو والسلام